کینا لږ به په قراره لیوني شو، څه د کار خلک بېکاره لیوني شو، او لیونو سره رښتیا که حساب نه وای بیا به مونږ پر ورزدګاره لیوني شو. او که د غره سړی په ګل و خو د غره وه خدایه مونږ خو په هواره لیوني شو. د شاعرانو څانګې که درمنې لیدونکي اورېدونکي مینه محبتینه مو یوره بیا ومنې په دغه هیله په دغه تمه چې را طریق جوړ او ژوند مو خوشحال وي. دا وخت په څانګ کې درین شاعر، درین شخصیت، تکړه شاعر د ادب د پورا بلا حل ځلې خدمتینه کوششینه کوي. په څانګ کې سره دی په دغه وخت شپونکی پښتین صاحب سره ملمه دی، د ده نه غزل ارووي، شعرونه وارووي او کوشش وکړي چې دا خپرونه په ښایسته کړي. نو شپونکی پښتین صاحب د شاعرانو څانګې په دغه ادبي خپرونه کې ډېر زیات ښه راغلاست. هرکلی درته وایي چې موږ ته د خپل وخت ورکه میلمه شوې، ډېره زیاته مننه ده که اوس ستړی مه شئ. ډېره مننه زهیب صاحب. اول خو د شاعرانو څانګې چې څومره لیدونکي اورېدونکي دي ټول ته د زړه د تعالی سلام وایو. او بیا د تاسې ډېره مننه چې په دومره له بغړي وخت شئ او خپل وخت د پښتو ادب دپاره ایستلی دی او د پښتو په لفظي نه پسې ګرځېستی. ډېره مننه. مننه قربان شپونکی صاحب. موږ خو د تو د نوم د څېرې سره اشنا یي، بلا خلک دې پېژني او بیا هغه بلا دنیا دې په دغه وخت باندې ویني اور وي که وړه شان د ځون پېژندګلي ورسره وکړي. مسرور صاحب ویله نه د مو خپل نوم فیض الله دی او په ادبي دنیا کښې مې خلک په شپونکي باندې پېژني او د کیزې پښتونخوا د جني خیل سیمې سره تعلق لرم. په کوم وزیر یم؟ مننه، ډېره مننه شپونکی صاحب. د مرکې په سهار کې څه نه څه در نارووي بیا اوداس مخکې سي. ګرانه دا په غزل نه مخکې دوه بیتونه دي چې ارشاد بغبانه خیر دی د څړمینې نه د خواند وخلي خو لشکي د منې د رتاګ نه ګلاب صحیح کا وشپنکای په خپله پښتو نشي تېرېدای که نه وي چې کیمه دو مثال خبره شي مطلب صحیح کا. مطلب صحیح کا. واه ډېر ښه. د بل غزل دی صاحب مسرور صاحب چې د ځوانۍ د بربدۍ کیسې ونه کې مو لیدلې د یورۍ کیسې ونه کې او د دشمن په سترګې خپل ورکړ ته کسي د پښتین د بدبختۍ کیسې ونه کې. ډېر ښه. وخت منه چې د ټول د ویلې نه دی خو د مو د بېوستۍ کیسې ونه کې او زړین کیڼ نه یې د مو په مخ شه مشره پام د خپل بزرګۍ کیسې ونه ډېر ښه. او د خدای ګل د نشکرۍ نه ډور د یوفو کني نور د وخترۍ کیسې ونه کې او یتیمون کونډې د شمېر نه ووتل ستي د وطن د ازادۍ کیسې ونه کې. وای ارشاد یورې بیا ووایه. یتیمون کونډې د شمېر نه ووتل ستي د وطن د ازادۍ کیسې ونه کې او حقیقت ته یې دا منه چې د شپونکي خوندګۍ نشته خو د دی کیسې ونه کې. د دی کیسې ونه کې ډېر زبردست. د بل یو غزل دی چې نیمګړی مې د ژوند هر یو ارمان وښیه دی او ژړو څنګه نه روڅي په زون وښیه دی. ډېر ښه. که ودلیده مخ د خپل نیوزمن وزیرستان په ویرو د شي ظلم د کارونو وښیه دی او که هر څومره خندو ته جوړوه خوله وښی خو پټیږي نه په دوې ګوتې اسمون وښیه دی. ډېر ښه. واکمن دي په میز دوله خوروونکي د نفرت سرتور ګرځي د مینې ملنګون وښیه دی. او شپونکی پښتین په دومره نه ځله د خدای خاطر زغملی نشي نور داړ د بېلتون وښیه دی. ډېر که د خدای امر متدای نه بلو ومنه چې نوره مې تیږه درته شوه د ژوندونه په کیسې
و مغرور عشق و د تام نشي په مړې سترګې کښې در غږوه مې ما جانانه د خوږ زړه په کیسې سره زر ګبین او ملغلرې دي خو نه یې کوم سره زر ګبین او ملغلرې دي خو نه یې کوم زما په زړه کې څو خبرې دي خو نه یې کوم او ښه پرې پوهېږم چې وخت بدرنګ په کار را درومي او ښې په ارزانه بیه زغرې دي خو نه یې کوم ښه پرې پوهېږم چې وخت بدرنګ په کار را درومي او ښې په ارزانه بیه زغرې دي خو نه یې کوم او پښتون ضمیر لرم د خدای شان دي د تورو رشتې که په ما پورې بختورې دي خو نه یې کوم او پښتو ته زیان کنې زمونږ د مینتوب خبرې پښتو ته زیان کنې زمونږ د مینتوب خبرې بلا بې حده خوندورې دي پښتو ته زیان کنې زمونږ د مینتوب خبرې بلا بې حده خوندورې دي خو نه یې کوم او زما د هر ارمان د قتل د قاتل پښتنې صاحب ډېرې مختصرې دي خو نه یې کوم او د تاوده جنگ او د تل پاتې انقلاب شپونکیا ما سره ښې ډېرې سندرې دي خو نه یې کوم ډېره مننه شپونکی لالا بلا خواندې وکړو په اخر کې تونه یو د تو د خوښه غزله دا یو غزل دی د معیاري پښتو ول چې مطلع دوی چې تقدیر په چغو سر شو او تدبیر مې په ژړا کړو چا زه یې دم کولم هغه پیر مې په ژړا تقدیر په چغو سر شو او تدبیر مې په ژړا کړو چا زه یې دم کولم هغه پیر مې په ژړا کړو او چې پام یې شو په ما دی بې ګناه ظلم زیاتی ته زندان را سره وژړل زنځیر مې په ژړا او تا داسې اورېدلي چې تصویر ته خلک ژاړي ما دومره اوښکې توی کړې چې تصویر مې په ژړا تا داسې اورېدلي چې تصویر ته خلک ژاړي ما دومره اوښکې توی کړې چې تصویر مې په ژړا او د ډېرې بېوسۍ مې نن کارغه ته شهین ویل احساس ګوته په غاښ شو او ضمیر مې په ژړا د ډېرې بېوسۍ مې نن کارغه ته شهین ویل احساس ګوته په غاښ شو او ضمیر مې په ژړا کړو او سړې سړې سیلۍ را له غومبرې دې سړې کړې ما تېرې داسې شپې کړې چې شوګیر مې په ژړا او چې اوښکو مې په مخ د بېوسۍ کرښې راښکلې هر درد راته سلام وکړ هر ویر مې په ژړا او مطلع دو چې همزولو ته یې ویل نن مې د خپل حسن زور ولید قسم دې د شپونکي په شان وزیر مې په ژړا ډېره مننه ډېر زبردست و ډېر په زړه پورې وه شپونکی لالا ډېره مننه دی کو یو جهان مننه دی کو چې موږ ته د خپل قیمتي وخت وکړه او دغه خپرونه د موږ سره ښایسته کړه په اخر کې د شاعرانو څانګې که درمنې لیدونکي اورېدونکي ته که څه پیغام لرې نو مننه دی مسرور صاحب میز اوسوي د میش پیغامي نه اوسوي خو به هر حال د شاعرانو څانګې چې څومره لیدونکي اورېدونکي دي ټول ته دا پیغام ورکوه چې ژوند بیخي مختصر دی خپل یې هم ښه تېر کړئ او نور هم ژوند ته پرېږدئ ډېره مننه بلا خواندې وکړه مرکې د ټولې ملګري د ټولې لیدونکي اورېدونکي مننه کوي چې تر اخره پورې ډېر سره پکې پوته شول او دا مرکه د موږ سره دی تر اخره پورې وکتله بیا په اخر کې زه زهیب مسرور تر یو وخت پورې اجازه درنه غواړم چې موږ تر نر شعرونو پورې لوډ شو دا قسم خوندور پروګرامونه بنډارینه مرکې وکړي او تاسو ته په سکرین باندې راولي ډېره مننه والسلام